زنانه او داسې سیس تاسو ته خیم کچرې داسې تاسو په دې طریقه باندې استعمال کړو کومه طریقه چې زه تاسو ته خیم نو تاسو هیڅکله ضرورت په ډاکټر ته نه پیښیږي په دې مسلو کې کچرې تاسو ته بار بار قبض جوړیږي چې د هغې د وجې انسان ته بیا وروسته بواسیر هم جوړیږي یا کچرې تاسو د خېټې کم رفتار دی هغه ګډوډ وي یعنې ستاسو چې کم غټ بول دی هغه یا تیز وي یا سلو وي د هغو چې کم رفتار دی هغه ګډوډ وي او د هغې سره ستاسو په خېټه کې بار بار اوازونه جوړیږي ګیس ورسره جوړیږي او تاسو ته ډېر زیات تکلیف او درد هم کوي کوم ته چې آی بی ایس ویلی شي د دې سره سره که چیرې ستاسو خېټه خرابېږي تاسو ته ډایریا کېږي کوم ته چې موږ پیچس ویلی شو او یا که ستاسو په رګونو کې کوم ته چې موږ کولسټرول ویلی شو پښتو کې ورته غوړوالی ویلی شي هغه زیات وي او یا که چیرې ستاسو هضمه نه کېږي بار بار تاسو ته د هضمې تکلیف وي او یا کله هم چې ستاسو خېټه خرابه شي او د خېټې خرابېدو نه بعد ستاسو چې کوم غټ بول دي په هغې کې وینه راځي یا په هغې کې پس او میوکس چې موږ ورته پښتو کې دا ویلی شو لکه بلغم هغه پکې راځي نو دا د ټولو مسلو دپاره استعمالیږي او داسې څه شي دی دا د سپیغول نو دا دومره بهترین څیز دی کومې مسلې چې ما درته بیان کړي دي ټولو مسلو کې کار کوي خو د دې استعمالات په صحیح طریقه باندې چې وشي نو دا بیا هله کار کوي د دې استعمالات طریقه دا ده چې کله هم تاسو د شپې ټایم کې سملې نو د هغې نه له 20 منټه مخکې تاسو که چیرې بالغان وي نو 2 چمچې په یو ګیلاس اوبو کې تاسو ځان ته اچولی شئ یا تاسو ځان ته په پیو کې هم دا اچولی شئ یا که چیرې ستاسو په کور کې یګړ وي کوم ته چې موږ په پښتو کې ماسته ویلی شو په هغې کې هم تاسو استعمالولی شئ او تاسو دا د خوب نه مخکې استعمالولی شئ چې د هغې سره ستاسو وجود ته ډېره زیاته فایده ورکوي او دا سپیغول د خېټې په خرابېدو کې هم کار کوي او که چیرې انسان ته قبض شي او په هغې کې هم کار کوي یعنې په دواړو کې کار کوي خو تاسو یې په دې دواړو کې چې کله هم استعمالوي نو د دې طریقه مختلفه ده کله هم چې د انسان خېټه خرابه شي یعنې پیچس ورته وشي کوم ته چې موږ ډایریا ویلی شو نو په دې دوران کې به دا داسې کوي چې 2 چمچې سپیغول به اچوي او په دې دوران کې به 1 ګیلاس اوبه راخلي خو د اوبو مقدار به کم وي او د سپیغولو مقدار به زیات وي چې د هغې سره د هغه چې کومه ډایریا ده خېټه خرابه ده دا ورسره ټیک کېږي او که چیرې د انسان بار بار قبض جوړیږي نو دا به داسې کوي چې په 1 ګیلاس اوبو کې 2 چمچې سپیغول به اچوي په دې ګیلاس کې به اوبه زیاتې اچوي او سپیغولو مقدار به کم وي چې د هغې سره د هغه په وجود کې دننه کم کانسټیپیشن ورته ویلی شو یا موږ ورته قبض ویلی شو هغه ورسره ټیک کېږي په دې کې فایبر دی او د فایبر فایده دا ده چې ستا څومره هم د خوراک انهضام ترتیب دی هغه برابروي یعنې ستا د مرۍ نه ونیسه تر اخري کلمه پورې دا ټول څومره سیسټم دی دا برابروي خو د دې سپیغول استعمالات به تاسو په دې سیزونو کې نه کوئ هغه انسان به د دې استعمالات نه کوي چاته چې فیکل انفیکشن وي یعنې د هغه چې کومه د غټ بول اخري کلمه ده که چیرې په هغه کې غټ بول ډېر زیات سخت شوي وي او هغه یې بنده کړې په دې دوران کې به استعمالات نه کوي یا که چیرې چاته بار بار د خېټې درد راځي ورسره د هغه زړه هم کچه کېږي هغه ته الټې هم ورځي نو په دې دوران کې به نه استعمالوي یا که چیرې د انسان نه اوبو مقدار ډېر زیات خارج شوي وي او هغه ډیهایډریټ شوي وي یعنې د هغه په وجود کې د اوبو مقدار کم وي نو په دې دوران کې به هم نه استعمالوي نو امید دی چې د دې ویډیو نه به تاسو ته لږه ډېره فایده میلاو شوي وي نو که چیرې فایده میلاو شوي وي نو دا د خپل فرینډ سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده وشي او همدغه شان میډیکل انفارمیشن موږ تاسو ته ډیلی بیسس باندې راوړو چې د هغې دپاره تاسو زموږ سره اوسئ شکریه الله حافظ